غور کې د یادګاري تصویرونو پر اخیستلو بندیز ولګېد. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. د غور مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د غیر ضروري یادګاري عکسونو اخیستل منع شوي دي. د غور ولایت په خبرپاڼه کې چې سې شنبې د کب پر 18 خپره شوې راغلي، د دغه ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې رئیس دا حکم د ولایت په اداري ناسته کې اعلان کړی دی. د دغه حکم له مخې د ګیرو کمول او خریل او یادګاري عکسونه منع شوي دي. په غور کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري مسؤل د حجاب د رعایتولو په اړه د عامه پوهاوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې دغه حکم له سرغړونکو سره به پرېکنده چلن وشي. په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا بندیزونه د هیوادوالو له نیوکو سره هم مخ شوي دي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.